یو ځوان د یو هوښیار کس خوا ته لاړه او ورته وویل چې زه په خپلې زندګۍ کې ځان کامیابول غواړم، خو ما ته پته نشته چې زه به څنګه کامیابېږم. ما ته د کامیابۍ څه لار وښیه. هغه هوښیار کس دې ځوان ته څه داسې قسمه خبرې وکړې، خو دغه خبرې تاسو به خپلې زندګۍ کې راوستې. انشاءالله تاسو به خپلې زندګۍ کې ډېر زر بدلون ووینئ، او دا خبرې ما به خپلې زندګۍ کې هم راوستې دي، او الحمدلله زما زندګي ورسره ډېره زیاته ښکلې شوې ده. دغه قیمتي او ملغلرې خبرې تاسو به خپلو دماغو کې کېنوئ او عمل پې شروع کړئ. نو راځئ دغه قیمتي خبره تاسو هم واورئ. په دې کړومبنۍ قیمتي خبره دې ځوان ته دغه هوښیار کس دا وکړه، ته هر سهار وختي پاڅېدو عادت ځاله جوړ کړه. کله چې یو انسان سحر وختي پاڅي او منځ وکړي، د هغې نه بعد بیا ځله ورزش وکړي، نو په دغه ورځ باندې تاسو وګورئ چې تاسو به د مشکل نه مشکل کار ډېر په اسانۍ سره په دغه ورځ باندې وکړئ. ځکه چې د نور تر راختو نه مخکې کم انسان پاڅي، دا یو خبره ظاهري دې انسان کې یو ټیلنټ شته. په دې طریقې باندې تاسو یو پیره عمل وکړئ. یو ورځ سحر راپاڅئ او جمع سره منځ وکړئ، د هغې نه بعد تلاوت وکړئ او بیا لږ ورزش وکړئ. نو تاسو په هغه ورځ ځان ته وګورئ چې ستاسو ذهن به هر وخت فرش وي او خوشحاله به ګرځئ په هغه ورځ باندې. او کم کار چې تاسو ته ډېر زیات ګران ښکارېدو، په هغه ورځ باندې به هغه کار به تاسو ډېر په اسانۍ سره وکړئ. دویمه قیمتي خبره دی هوښیار کس دې ځوان ته دا یو وکړه، خبرې کمې کوه او اورېدل زیات کوه. د دې شاته یو لوی فلسفه پرته ده چې کم کسان خبرې ډېرې زیاتې کوي، هغه په زندګۍ کې هیڅ هم نشي کولی. خبرې د هر چا اوره، خو کوه خپله. چې کم ځای کې تا د خبرو ضرورت وي، په هغه ځای کې خپله خوله کولاوه. ځکه د عربۍ یو متل دی، وي دا خوله هم کلا ده هم بلا ده. نو د نن نه بعد چې تاسو کم ځای هم خبرې کوئ، اورېدل ډېر کوئ او خبرې کمې کوئ، انشاءالله تاسو به خپلې زندګۍ کې د دې یو قیمتي خبرې سره تاسو به خپلې زندګۍ کې د یو قیمتي خبره بس تاسو ډېره په کار راشي. دریم نصیحت دی هوښیار کس دې ځوان ته دا وکړو، انکار کول زده کړه. هر کس ته په هر خبره باندې او مه کوه. تاسو به خپل معاشره کې لیدلي وي، په هر معاشره کې یو نیم کس داسې موجود وي چې هغه هر کس ته په هر خبره باندې اوجي کوي او ورته وایي چې زه په هر خبره باندې تابعدار یم. د دې شاته یو لوی فلسفه پرته ده. لکه مثال ته ملګري وي راځه چکر لزو، نو ملګرو سره چکر ته تلل بد کار نه دی. که هره ورځ تا ته ملګري وي راځه چکر لزو او تا سره په جیب کې یو روپۍ هم نه وي او ته روزانه د چا نه پیسې راکرس کې، نو دا به تا باندې یو بوج جوړ شي. دا مې تاسو لاس یو مثال درکو. هره ورځ ملګرو سره چکر لمزه، دغه چکر دا ټایم ځان له ورکه او خپل زندگی به بدله کا. په دغه ټایم کې څه نوي کار وکړه، کینه ځان سره سوچ وکړه چې را روان مستقبل هم زما دی، زما به را روان وخت کې بچي وي، زما فیملی به وي، یعنې به خپلې زندګۍ کې انکار کول زده کړه. څلورم نصیحت دی هوښیار کس دې ځوان ته دا وکړو چې په صحیح کارونو کې ریسک والا. د ریسک مطلب دی موږ چې ورته په پښتو کې وایو، یعنې په پټو سترګو شروع کړه. که ته یو بزنس شروع کړې، یو هوټل جوړې، نو دا سوچونه مه کوه چې ما ته په دې کې تاوان وشي، یا یو دکان کولاوې او دا سوچونه کې چې ما نه به خلک په قرض باندې سودا وړي او زما به کې تاوان وشي. لکه یو مثال تاسو له زه در کوم، یو کس دی هغه به سیړیو باندې خیږي او هغه وایي چې زه د درېیمې سیړۍ نه راپرېوتم، نو څه به وي، او که زه بره ونه ختم زما خپه وخېده راپرېوتم، نو تاسو ماته دا ووایئ چې دغه کس به چېرته بره ور وخیږي. تاسو جواب به وي چې نه. یو بل کس دی هغه وي چې هر څه کېږي، زه به بره دې چت ته خیږم، هغه په لومبنۍ پوړۍ باندې قدم کېږدي او بره خیتل شروع کړي. دغه کس به د بره چت ته ور وخیږي او دا بل کس به په دغه ځای هم پاتې شي. یعنې مطلب په پټو سترګو باندې یو کار شروع کړي، هغه کار چې تا ته ښکاري دا صحیح دی، نو په هغې باندې په پټو سترګو باندې کار شروع کړي. لکه د دنیا د ټولو نه مالدار کس چې دی ایلن مسک، هغه نه یو پیره په انټرویو کې تپوس شو چې تو دا دومره کارونه څنګه کوې، ته لیونی یې او که نه؟ ایلن مسک ورته به جواب کې دا ووایي چې د دې کارونو دپاره یو لیونی کس پکار دی، چې د مطلب دې ته به ځان لیونی کړې او بس په پټو سترګو پې کار شروع کړې. په پنځم نمبر د هوښیار کس دې ځوان ته دا یې وکړو، خپل ځان وپېژنه او په خپل ځان باندې لږ نظر واچوه. روزانه خپل ځان دپاره لږ وخت ورکوه چې آیا زه به مخکې زندګۍ کې کامیاب شم او که نه. د ځان دپاره یو لار سیټ کړه او په هغې لار باندې روان شه او خپل مقصد وپېژنه. دا اوس چې کوم دوه درې نصیحتونه زه تاسو ته وایم، دا د دې ټولو نصیحتونو نچوړ دی، او په دې دوه درېو نصیحتونو کوم تاسو عمل وکړو، نو انشاءالله ستاسو زندګي به بدل شي. په شپږم نمبر ورته دا نصیحت وکړو، د خپل وخت صحیح استعمال وکړه. وخت یو داسې شیز دی چې دا یو پیره لاړ شي، دا بیا هیڅ کله هم نه راځي. هره ورځ څه نوي زده کوه او په خپل ځان باندې کار وکړه. چې کم ګران کارونه تا ته ښکاري، په ورځ کې د ټولو نه اول هغه ختموه. ته بیا ګوره چې کامیابي د ستا خپل راځي او که نه، وخت به بیا تا بسې منډې راوهي. د اخرني دوه نصیحتونه اوس په غور سره واورئ. یو نصیحت یې ورته دا وکړو چې همیشه هره ورځ خوشحاله اوسېږه او ښه سوچونه ساته. الله تعالی انسان دې دنیا ته د مصیبتونو دپاره رالېږلی دی. کو هر کس، کو یو کروڑپتی دی هغه هم په مصیبتونو کې ګیر دی، کو یو غریب دی هغه هم په یو مصیبتونو کې ګیر دی. کو یو مصیبت در باندې راشي، بس په هغې باندې دوره سوچونه مه کوه، یو ښه سوچ ساته او وایې چې دا کار به زه نور څنګه ښه کومه. لکه یو مثال تاسو له زه در کوم، ته په لار باندې روان یې او ستا نه موټر سایکل یو نیر ته ور وغورځېده یا یو لښتي ته ور وغورځېده او تا هغه موټر
سایکل لوچت کو او د هغه ټینګه خرابې دي یا ډیر مات شوی دی او ته ډیر سوچونه وکې او وایي چې دا پکار و چې مال داسې تلو پکار و چې ما موټر سایکل داسې بوتلی وي او دستا 200 کال عمر وي او ته 200 کال داسې خبره وکې نو دا موټر سایکل به آیا به دې خبر باندې سم شي تاسو جواب به وي چې نه ته به د دغه د پاره بس دغه وشو خراب شو موټر سایکل سباله چې ته بیا به دغه زیزي احتیاط کوه یستانه کوم غلطي شوی د هغه نه سزده کا په خبر باندې هیڅ هم نه کیږي او یو ښه سوچ ساته د اخرینی نصیحت ټول په غور سره وره چې بده کې د دې ټول ویډیو خلاصه هم پرتره چې د نور خلکو مدد وکا او د هغه په کار راشه الله تعالی هر انسان له یو صلاحیت ورکړي دی او په سناسه طریقه هغه د نور خلکو مدد کولی شي او څوک د لاسونو او د خپو په مدد سره او څوک د خوراک په مدد سره یعنی په سناسه طریقه هر کس د بل مسلمان رور مدد کولی شي نو دی او خيار کس د ځوان ته دا وي چې د نور خلکو مدد کول شروع کا چې کله ته د نور خلکو مدد شروع کې او د هغه دعاګانې ته به زیاته وي نو الله تعالی به ته خپل کامیابی عزت او محبت یو داسې شی دی چې دا ته په پیسو باندې نه ملاويږي دا به تو ځاله بخپل جوړه اوس د دې ټولې ویډیو خلاصه دا چې دی خو یار کس د ځوان ته کوم خبره وکړي دا ټول خبره ځان سره په یو کاپي کې ولیکي او بیا سوچ وکړي چې آیا دا غلطي تاسو کې شته او کنه او تاسو کې دا غلطي وي نو در اوس نه ځان نه وباسل شروع کړي او دا غلطي تاسو کې نه وي بیا روز تر روزه په ځان کې بدلون پیدا کا او ګوره چې یو میاش بعد د ستاسو ژوندۍ بدلیږي او کنه او په دې یو نصیحت کې شاته یو لوی فلسفه پرتره هر یو نصیحت باندې په غور سره سوچ وکړي او کو دا ویډیو مو خوښ شوی نو دا ویډیو لایک کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ د لوی الله پامان